السلام علیکم. کبیر مومند ما په دې سایت کې چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري نو دا هغه ویډیو ده که نه چې کم باندې زه بار بار دا ټاپک کوم چې خپل ماشومان پالتو مه پرېږدئ، خپل ماشومان بې ځایه مه پرېږدئ، د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ چې څوک یې د نه اغوا نه کړي چې سبا بیا لاس مروړئ او په لاس هم څه نه راځي. نو دا هغه کسان دي نیولی شوي دي، د دوی دا بیان په خپله واورئ چې دوی کله د ماشومان پټ کړي نو بیا په دې ماشومانو باندې څه کوي او کوم ځای ته یې لېږي او چاله یې ورکوي که نه، او بیا په هغه ماشومانو باندې کوي څه وجني نه وجني، څه قیصه ورسره کوي څه نه کوي. نو نن یې په خپله زباني واورئ د دې غل، او په ویډیو مو خوښه شوه مخکې لازمي خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ پیج او چینل لازمي فالو کړئ. راځئ دا ویډیو در باندې ټوله اورم. تاسو څه نامه ده؟ پلار څه نامه؟ سردار. او دا پهلنۍ ماشومه تاسو چې اوچته کړې وه کوم ځای نه اوچته کړې وه؟ رشید ګړی. جی رشید ګړی نه نو د بي بي خو بل ځای یاد کړو. نه همدا یو رشید ګړی دی یو ځنګلي. هغې جومات یاد کړو بل جومات نه رشید ګړی خو دا ځنګلی ځنګلي. تاسو بیا هغه پهلنۍ ماشومه چې اوچته کړه هم څه کړه؟ هغه یوړه پنجاب کې ښځه. په کوم ځای کې؟ ته ویې سره پنجاب نه لاس زه نه یم سره، زه دلته کې نو څوک بیا لاړه پنجاب لاس ماشومه هلته چا کسان راځي که نه خلک کوم ځای له راځي؟ داسې ته راشي. کوم ځای ته راشي؟ دا رنګ روډ څه دی واټر دوی خو ګوجراواله یې زده کړه. نه څه ګوجراوالي پورې راشي که نه، څه دا رنګ روډ پورې بېګانه روان شي خو صفا ده ته وایي که نه، بیا دلته شپه وکړي هوټل کې پاتې شي، بیا دې نه بیا دې ځان سره بوځي واچوي ګاډي کې. اوس هغه ښځې مو د بي یو پهلنۍ ماشوم هم چېرته حواله کړې وه؟ هماغه لاهور کې حواله کړې ده. لاهور کې نه په کوم ځای کې تاسو ورکړله؟ مونږ چې د کوټ روډ کې ورکړه. کوټ روډ کې ورکړه. او د دویمه ماشومه کوم ځای نه اوچته کړې وه؟ دویم هم دا رشید ګړی. رشید ګړی نه. او بیا هم چېرته حواله کړه؟ هم لاهور ته لاړه. لاهور ته لاړه. تاسو وختي ډېر غازي خان هم کوله؟ ډېره غازي خان او غوثۍ سره مخته کنټې کې وي که نه، هغې ختم کړي دي، خلک یې یارولي یې نیولي دي. هغې له هم څه ماشومان یې ورکړي دي؟ هغې ته دوی ورکړي دي، پته دوه که درې ورکړي بیلې ویې نیول. او هغه یې څه نومېږي دا تاسو له څو روپۍ پهلنۍ ماشومه میلاو شو؟ مونږ ته کله پکې 15 راځي کله 10 پکې راځي، بس دغه. او دویمه ماشومه بیا چېرته هینډ اوور کړه؟ عمان ته یې رسوي پنجاب ته. ته خپله خبره کوه که نه، تا چې اوچته کړه نو کوم ځای کې هم بیا وکړه؟ ما اوچته نه کړه، دې زنانه ما ته راځي که نه، هغې کسان راځي، کسان چې راشي که نه مونږ رنګ روډ له ماشومه شور هغه نه کوي چې لکه دوی هغه هغوی سره خپل پته څه شی دی څه شی نه وي. چا سره چې دوی خلکو سره څه مطلب پوه نه شوم. لکه دوی سره پته نه رومال ونیوي که څه چا سره وي؟ دوی خلکو سره وي. تاسو سره چې وي؟ مونږ سره دغه پاپړې مپړې دي، زنانه ورکي، چپس میپس ورکي، ټاپۍ ورکي، بس هغه ماشوم راځي. او بیا تاسو چې وکړو سره؟ چا سره؟ ماشومانو سره. ماشوم بولي انده په پنجابیانو یې خرڅوي. هغو پرې دلته چې کوي بیا؟ چا باندې؟ په ماشومانو باندې هغوی به ته چې چا ول الواد نه وي که نه، هغوی ته یې ورکړي به دغې باندې روپۍ ونه والي که نه، پته نه څو روپۍ ونه خري څه ونه خري. صحیح. نور پې څه کوي؟ خو دې نه یو خبر چې دوی ونه نور مخته څه ګیم کوي، بسنه به کوي، ګردې خرڅوي ونه، بژه کوي ونه، لکه مونږ ته صفا حالات دی نه شي که نه، دغه حالات درته ښایي چې وایي چې چا بچي نه وي هغو باندې مونږ خرڅوو مخته وایي. ستا شناختي کارډ لږ شناختي کارډ راکړئ ما راځي. تاسو شناختي کارډونه چې شناختي کارډ تاسو شناختي کارډ چې کومه پته ده که نه؟ شیخه پوره ستاسو نامه؟ عبدالرحیم. ستاسو شناختي کارډ چې کومه پته ده دا لاهور امامیه کالوني شیخوپوره ضلع شیخوپوره لاهور دی که نه؟ داسې ټیک ده؟ بلکل صحیح ده. او ته څومره وخت نه کار کوې؟ دا دوی سره زما دویم چانس. دویم چانس. پهلنۍ چانس کوم ځای نه اوچت کړی ماشوم؟ پهلنۍ چانس دی هغه ځنګلي. دوی خو هغه یاد کړه رشید ګړی یاد کړه. همدا ځنګلي او رشید ګړی. بیا هم څه وکړل ماشومه؟ زه ولاړم ما غاړه ورته دوی راغله. دوی راکړه ماله. صحیح. دوی ماله راکړه ما مخکې ته رنګ روډ او هغه کوټ روډ ته راغلم. بیا
چې دی راغل دی کوز کړم دی بیا دینه واغېسته دا دې ما له 100 روپۍ چا درکړی دی راکړي دې کوم یو سر له دی 100 روپۍ راکړي او دویم دلته و دویم دلته و دې ماشوم هم څنګه اوچته کړی و دغه دې سره وه څنګه دې سره و دا مونږ کوز کړو به ټولو ما خشب کړو ما سره دا ورېره وه خپله او دا مشر ورور مې ګاډۍ پاک کړو دی را روان و چې کړې وه او وروسته ورپسې څه کسان ول بس هغې د وجې نه یې لړه کړه لړۍ کړه د ګاډي نه مې نه ګاډي کې یې لړه کړه ګاډي نه مونږ سره ګاډي هم قیمتي ده دا ژوند دی دا ماشومان تاسو ته پته د ظلم جبر نه دی چې تاسو پردي ماشومان تښتول دی بیا خرڅول دا دې ته پته ده چله نو ته هم سره موجود وي دا دوم ځل دی دا ظلم نه دی چې تاسو ماشومان تښتول پردي بچي ورته بیا خرڅول ظلم د خانو خو بس دی مونږ پر واړو خانو چا پر واړو د خلکو پر واړو صحیح لکه صفا ده ته وایي مونږ دا کار نه کوو ما په ټوله ورځ خپله جنجي چلوله صحیح دا خلکو راته اخیستې وه دا راته ووایي تاسو چې تاسو خپل بچي شته ما ته ووایي بیبي ما ته دې خو وګورئ دا ظلم نه دی چې تاسو د ماشومان پر تاسو بچي شته نو هغه بچي څوک وتښتوي او بیا سره عمل وکړي